مونږ لوی الله فرمای اے دی ایمان خاوندانو اتقوا الله دی الله نو ويریږو ولتنظر نفس ما قدمت لغد تاسو کې هر سړی دی دا وګوري خپ جوور نظر او پر ډوب نظر د دې ته فکر وکي ما قدمت لغد زدن د ځان سره سوچ کوم او تم فکر وکا چې سبا ته مچله غلي سبا څه شي درو سبا د موت زنکدن دا سبا د موت قبر دا سبا د موت حشر کې خپل الله ته ودرېدلې سبا د موت څه شي دا د صراط په دی پل باندې ورتېدلې صراط څه شي دا اما او تا عملونه دی نیکو او دی بدوی تللو والا تلی تا پیش کړي دا ټول ما او تا سبا دا الله فرمای ار نفس د پدی باندې وګوري ما قدمت لغد او الله پدی وایات کې بیا فرمای وتقوا الله الله نو وډر شو دا ډیره بهترینه نسخه ده دا ډیره زبردست نسخه ده چې انسان کې دی الله یرا او دی الله تقوا پیدا شي ان الله خبير بما تعملون موږ الله فرمایي چې دا تاسو کوم عمل کوو الله ګوره پدې کتون کې دا خبردار ده پدې باندې الله دا د الله د علم نه د الله د کتلو نه د الله د لیدلو نه دا د الله د قدرت نه د الله د غلبې نه دا بهر نه دي ما تعملون چې څه عمل کوئ ورونو مقصد دې کې څه ده چې هر انسان هر مؤمن دا به یو ویخه زندگی تیروي په پټو سترګو زندگی نه د غفلت زندگی نه بلکې دا فکر او ځان سره سوچ وکړي امام ترمذی رحمه الله دا قول نقل کړی دا چې سلف صالحین وو فرمایل انسان تر هغه پورې کامیابی دی نشي چې ځان سره داسې د خپل ځان سره حساب شروع کړي لکه د خپل شریک او پارټنر سره حساب کوي د چا پارټنرشپ وي نو یاره جی دا پلان کوي دا شاید په څه باندې اخسته دی حساب ورکوي تا پلان کې دی کې خریداری کړی دا په څه اخسته ده دا پلان کوي کار دې کړی دا د دې حساب راکا د دې ځای راکا د دې ثبوت راکا یو بل سره حساب کوي کنه دا ورونه یو بل سره حساب کوي ورونه د تاب دا پلان کوي کار کړو دې د سره څه دلیل زوی د پلان سره حساب کوي هغه فرمایي چې ترڅو پورې داس حساب د ځان سره چال شروع نکړو نو ترغه انسان نشي کامیابی دله عمر رضی الله عنه فرمایل حاسبوا انفسکم اے د خپل ځان سره حساب وکړو زکه کتا سو حساب نه کوو نو سبا حساب را روان ده بیا مو حساب اسیم کیږي خو سره د ځان سره حساب کوو دته د فکر او د خیارتي ژوندۍ ویل شي چې دا د صحابه کرامو یو لوی معیار ده د صحابه کرامو یو لوی د موږ لپاره فخر ده چې صحابه کرامو کې فکر د آخرت وو نو د هغه وجه نه چې هغه کوم سوالونه کړي دي د هغه تاسو نه کړي دي نو هغه باندې د انسان اصلاح کیږي او آخرت ته توجه پیدا کیږي ځکه هغه د دنیا بچی نو امام بخاری رحمه الله فرمایي د علی رضی الله قول هغه ذکر کړی دا چې علی رضی الله فرمایل چې کله نه ته پیدای دنیا ته د شاده او آخرت ته د مخه ده آخرت ته د مخ ده کله چا نیم ورځ تیر شو نیم ورځ آخرت او قبر ته چا شل کاله تیر شل کاله د چا 50 کاله هغه آخرت ته او قبر ته دي نو هغه فرمایل چې دنیا او آخرت څه شي دي لكل واحد منهم بنون د اړوي د پاره سامان شته دي هغه فرمایل فكون من ابناء الاخره اے ورونو د آخرت سامان جوړ شي ولا تكونوا من ابناء الدنيا دنیا سامان ما جوړېږي دنیا کې وخت تیر کو صحیح اسباب ولټو نو کرے وکړو خو د دنیا سامان ما جوړېږي هر وخت بس دا دنیا او دا دنیا او کله چا سره ورانه دم نو په دنیا ورانه او کله چا سره مینه کوي نو په دنیا د وجه نه سره کوي
کچې ته سفر کوي نو د دنیا د وجه نه کوي کچیر ته کې کینی نو د دنیا د وجه نه کینی ولا تکونو من ابناء دنیا سامان دا سم جوړه وو نو صحابه کرامو کې فکر آخرت او د آخرت طرف ته سوچ و دې وجه نه د هغه خبره هغه د مونږ لپاره مشعل راه دي